سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او صحتمند وئ. بیا هم نن ورځ د نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شو. په دې ویډیو کې بیا هم تاسو ته یو نوی ایکسچینج معرفي کوم چې په دې کې په اکاونټ جوړولو او KYC سره تقریبا تر 14 ډالر پورې وړیا د فیوچر ټریډ بونس ترلاسه کولی شئ او دغه بونس څخه په هر لیوریج کې کار اخیستلی شئ او څومره پیسې چې تاسو ترې وګټئ هغه مستقیما ستاسو حق د وډرا کولی شئ. نو راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ موږ هم پر یوټیوب هم پر ټلګرام چینل کې فالو کړئ. دوستانو دغه ډول یو صرافی لرو په نوم د KCEX د دې لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې کېدم، هغه ځای څخه ډاونلوډوی شئ. ډاونلوډ چې مو کړله راوازه به کې دا ډول صفحه راځي، درته لوګین او ساین اپ آپشن ده، په دې به کلیک کړئ. دوستانو په دې چې مو کلیک پورته دغه ګورئ ساین اپ، بیا به په دې کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ هم د موبایل نمبر سره جوړ کړئ هم ایمیل سره، په هر یو چې تاسو راحته یې. زه مثال په ډول ایمیل انتخابوم. ایمیل چې مو انتخاب کړه په دې ځای کې به خپل ایمیل ولیکئ دوستانو، او پر دغه ځای کې به تاسو ورته کوډ ولیکئ. زه راځم مثال په ډول یو ایمیل لیکم، دا شول زما ایمیل. په دې ځای کې به کوډ لیکئ، کوډ به هم په دې ډول لیکئ. مثال ای به غټ لیکئ، بیا به مثال ورسره واړه تورونه کار اخلئ په دا ډول. صحیح، په دا ډول به واړه تورونه کار اخلئ، حسابي عددونه به په دې ډول وهئ، دغه ډول یو کوډ ورکئ. دلته هم تاسو څخه ریفرل کوډ غواړي، دغه ریفرل کوډ چې څنګه په سکرین نه وي همدا به دلته ولیکئ او د نیکسټ آپشن باندې به کلیک واخلئ. دوستانو دا چې مو کلیک کړه دلته تاسو ته یو کپچا راځي. دوستانو دا به ورته حل کړئ تر څو زموږ اکاونټ جوړ شي. انتظار کوو کپچې ته. کپچا راغله، دلته ګورئ 4 دانې نښې دي، دا پاس ګورئ. په ترتیب به په دغو نښو کې یو انتخابوئ. مثال لومړنۍ ماته دا ده، په دې کلیک کوم. دوهمه دا یو ده په پورته تصویرو کې، درېیمه دا یو ده، څلورمه ده. دا چې مو کلیک کوو اوکې باندې به کلیک کړئ. دوستانو اوکې چې مو کپچا وشوله، دا چې وشو دوستانو، دې نه بعد تاسو ته یو بله صفحه راځي، هغې کې تاسو نه یو کوډ غواړي. دغه ستاسو ایمیل ته د یو ویریفیکیشن کوډ درلیږي، هغه به راواخلئ. دغه ډول یو صفحه دلته به کوډ ورکړئ او لاندې آپشن به ووهئ خلاص. ستاسو اکاونټ څنګه شو دوستانو؟ په دغه کې جوړ شو. کله چې ملګرو اکاونټ جوړ شو دا ډول یو صفحه لري. اوس د دې لپاره چې موږ دا بونسونه ترلاسه کړو، لومړی باید موږ دې کې خپل د موبایل نمبر ثبت کړو. هغې کار لپاره دلته به په دغه نښه باندې کلیک وکوئ پورته، او دلته به د سیکیورټي په برخه باندې کلیک وکوئ. دوستانو سیکیورټي برخه باندې چې مو کلیک وکړو دوستانو، دلته به انتظار شو دا لوډینګ تمام شي. نو دلته دوستانو دغه آپشن ګورئ، موبایل ویریفیکیشن، په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به خپل د موبایل نمبر ثبت کړو، ځکه دا موبایل نمبر ثبتول پکې ضروري دي. دلته به خپل د موبایل نمبر ولیکئ. زه مثال په ډول خپل یو نمبر لیکم دوستانو، مثال دا زما نمبر شو، مثال په ډول مې ولیکه، زما نه ده خو مثال. دلته به په دا ګیټ کوډ باندې کلیک واخلئ. دوستانو دا لاندې ګورئ چې ګیټ کوډ مو ووهه، دلته بیا تاسو ته یو کپچا راځي ملګرو. سمه ده، دلته به کپچا ورته حل کړئ. مثال دا ده، لومړی عکس، دوم دا ده، درېیم دا، څلورم دا. اوکې باندې به کلیک کړئ. کپچا چې مو حل کړه دوستانو، له هغې څخه وروسته ستاسو دغه نمبر ته یو کوډ لیږل کېږي. هغه کوډ به راواخلئ، په دغه لومړني چوکاټ کې به یې ولیکئ. بیا به دوباره دلته په دا ګیټ کوډ باندې کلیک وکړئ، دا لاندې. اوس تاسو جمیل ته چې په کوم مو د اکاونټ جوړ کړئ هغې ته کوډ ځي، هغه کوډ به راواخلئ، دوم چوکاټ کې به ولیکئ او سبمیټ به ووایئ. دې سره به ستاسو نمبر څنګه شي، دې کې ایډ شي. نو نمبر چې مو ایډ شلو دوستانو، بر له دې چې اکاونټ مو جوړ کړ، د بونس د ترلاسه کولو لپاره تاسو باید خپل اکاونټ KYC وکوئ. دې کار لپاره دغلته یو نښه ده، په دې کلیک کوو او دلته ګورئ ویریفای آپشن، په دې ویریفای آپشن باندې به کلیک واخلو. دلته به دوستانو تاسو ګورئ دغه ویریفای ده، دا به بیا ووهو. نو دلته به هیواد افغانستان یا بل هیواد کې یا به انتخاب کړئ. ټایپ آی ډي به انتخاب کړئ، آی ډي کارت ده، تذکیرې باندې کلیک کوو. دلته به اوس خپل نوم ولیکئ تذکیرې مطابق، تخلص، آی ډي کارت نمبر، جنډر به ورته انتخاب کړئ. راځئ دا ټول به یو په یو په ګډه ورته ولیکو. ښه نو دوستانو په دې خانه کې به تذکیرې مطابق نوم ولیکئ، دې کې تخلص او دې کې تذکیرې نمبر. درته هم جنډر ده یا مغه نارینه یې میل ولیکئ، ښځینه یې فیمیل ولیکئ. نو دا مې ولیکه، دلته ډیټ آف برث غواړي آخر کې د زیږېدلو تاریخ مو. نو زه راځم هغه به ورته انتخاب کړم، زیږېدنې تاریخ. تاسو هم د خپل تذکیرې مطابق انتخاب وکوئ. نو دا مې انتخاب کړ، کنفرم وهمه دوستانو. نو اوس به لاندې سبمیټ آپشن کلیک کړو. دلته اوس زموږ د تذکیرې د مخ وشه عکس غواړي، په دې برخه به ورته کلیک کړو او دلته به اوس موږ ته وایي چې باید دغه ډول عکس واخلئ، غلط وانه اخلئ. لاندې به انډرسټینډ کلیک کړو، ته به اجازه ورکړو. دوستانو اوس به تذکیرې نه عکس واخلو. زه خپله تذکیرې نه عکس اخلم. اوس به دا عکس ورته دوستانو دلته برابر کوئ، کرپ به یې کوئ
یعنی په دې چوکاټ کې به برابر کړئ. دا 3.1 دا به وایي 3.2 به دلته ووایي. چوکاټ لږ وړکی شي، عکس به مو داسې په دواړو لاسو ونیسئ، را مخې ته به یې کوئ تر څو دې چوکاټ کې برابر راشي. نو په دې ډول چې برابر شو پورته به دا د ټیک مار نښه ووهئ. دا به اوس اپلوډ شي دوستانو. لږ ورته انتظار کوو اپلوډ به شي. تذکرې مخ چې اپلوډ شو دوم آپشن باندې به کلیک کړو، تذکرې شاه به اپلوډ کړو. دلته به اوس تذکرې شاه نه ورته عکس واخلو. دا مو شو. بیا به هم دا 3.2 ووهو. خپل تصویر به په دواړو لاسو ونیسو، داسې به یې را مخې ته کړو. را مخې ته به یې کړو، دې کاپ کې به یې برابر کړو ورته دغه ډول په منظم ډول به برابر کړئ. پورته به دا د ټیک مار نښه ووهئ. دا هم اوس دوستانو دې ته اپلوډ کېږي. چې اپلوډ شو بس دا به سبمټ کو، نور به انتظار شو چې تر څو د دی لخوا زموږ KYC څنګه شي دوستانو تکمیل شي. نو دلته به اوس سبمټ آپشن ووهو. نو دا ګورئ سبمټ سکسسفولي شو. موږ ته چې 40 ساعته انتظار وکړو. دا به تاته اوس موږ څنګه کوو، تاسو ته به درکو دغه KYC به مو تکمیل شي. چې KYC مو تکمیل شو دوستانو بیا به نیو یوزر ریوارډ باندې کلیک واخلئ. دلته اوس تاسو ته د ریوارډونه درکوي. نو څنګه کولی شو اوس دا ریوارډ یې ترلاسه کړو. دلته به سټپ په سټپ زه تاسو ته راهنمایي وکړم. ګورئ لومړي برخه کې دی ویلي چې خپله KYC وکوئ $2 موږ تاسو ته درکوو. نو موږ KYC وکړه. دا ګورئ KYC موږ څنګه ده تر فعلا پورې پروسیسینګ حالت کې ده چې کمپلیټ شولو. بس دا به موږ ته څنګه شي، د $2 به موږ ته راکړل شي دوستانو. نو دلته راځو نور سټیپونه هم تاسو ته ښیم. بل دا وی چې که تاسو $100 ډیپوزیټ وکړئ $15 موږ تاسو ته بونس درکو. تاسو خپله خوښه ده، کولی شئ ډیپوزیټ وکړئ، کولی شئ د ټاسک نه تیر شئ، مشکل نه لري. دا بل ټاسک د خدا دوستانو $1 ورکړئ، یو ټاسک کې باندې نه ارزي. دغه ټاسک هم دا ډول د ارزښت نه لري، موږ یې ترسره کوو. دا ټاسک هم اسانه ده. یو فیوچر ټریډ واسکئ، TP او SL ورته ولګوئ، یعنې ټیک پروفیټ او سټاپ لاس ورته ولګوئ. 2 USDT نور هم ریوارډ درکوي. بل هم دوستانو دا وی چې خپل ټویټر یا ایکس اکاونټ لینک کړئ، 15 USDT نور هم ریوارډ درکو. دلته به په لینک اکاونټ باندې کلیک کړئ او دلته د سره تاسو کولی شئ خپل ټویټر اکاونټ لینک کړئ. فکر کوم هغه اکاونټ مني چې 3 میاشتې مخکې دوستانو جوړ شوی وي، تازه اکاونټ نه مني. نو په دې چې مو کلیک کړئ ځای څخه کولی شئ خپل ټویټر اکاونټ ورسره لینک کړئ. نو زه دلته راځم، دلته به د ساین آپشن باندې کلیک کړو، ساین ان باندې، او دلته به خپل ټویټر اکاونټ ایمیل او کوډ ورکو او دې سره به لینک کړو. چې کله مو لینک کړو نو دغه $15 ریوارډ هم نور تاسو ته درکول کېږي دوستانو. دلته دا ډول صفحه راځي. دلته به راشئ، خپل هغه یوزر نیم یا ایمیل به د خپل ټویټر یا مایکس اکاونټ ورکړئ او خپل اکاونټ ته به لاګین شئ دوستانو. نو دوستانو خپله چې خپل ټویټر ته لاګین شئ، دلته ګورئ ستاسو د ټویټر نوم به راشي. دلته به اټورایز اپ باندې کلیک واخلئ او دا به وصل شي. نو ما خپل ټویټر دلته لاګین کړئ، تاسو هم خپل ټویټر لاګین کړئ او اټورایز باندې کلیک واخلئ دوستانو. نو دغه د زمونږ اکاونټ څنګه شو، سره اټورایز شو. اوس به دلته دا $15 هم موږ ته څنګه شي، پینډینګ کې شي دوستانو. انتظار کوو، دا لوډینګ به تمام شي. نو په دغه ډول دوستانو کولی شئ له دې څخه دا بونسونه ترلاسه کړئ او ستاسو بونس به دوستانو 40 ساعته وروسته تاسو ته درکړي، اکاونټ ته به مو اضافه شي، کولی شئ ټریډ پرې وکوئ.